السلام علیکم ګرانو مینوال، امید لرم چې روغ جوړ به وي او د ژوند په موضوع کې به وي. مرګرو نوی ویډیو کې درته هرکلی وایم. مرګرو ډیر افسوسناک واقعه مخې ته راغلې ده. د صوابۍ سره تعلق لرونکی د 25 کالو ځوان محمد عدنان چا ډیر په بېدردۍ سره قتل کو. آیا دا ویلې قتل کو او د قاتلان څوک دي او د مور او د پلار د قاتلانو باره کې مرګرو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې مکمل معلومات ورنوالي او د دې سره سره زموږ د چینل که تاسو زموږ په چینل نه وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي او د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. مرګرو ډېر افسوسناک واقعه مخې ته راغلې دی. د صوابۍ سره تعلق لرونکی عدنان چې د کوم عمر 25 کاله دی، د په یو سکول کې ټیچر و، د استاد په حیثیت سره کار کولو او سرکاري ټیچر و. د هغې نه بعد چې دا خپل تعلیم هم جاري ساتلو. مرګرو نن سبا ډېر افسوسناک واقعه مخې ته راغلې دی چې دا عدنان چې کوم یو سکول کې ټیچر و، دا چا ډېر په بېدردۍ سره قتل کو او د کور دا وینا ده، د کور د خلکو دا وینا چې آیا 2 ورځې پهله د په محلې کې د یو کس سره جګړه کړې وه چې د هغې د وجې یو بل سره خوله والي وه، اګړی کړې وه، یو بل یې وهلي وو. د هغې نه بعد بیا هغه کس ور باندې نورې حملې کولې او هغه د دمکي ورکړې وه چې زه به تا نه خپل به زر اخلم او ضرور به درنه اخلم. هغه مور او پلار په هغه سړي باندې دعوا ده ځکه چې هغه د مور او پلار پولیس ته دا وینا کړې چې آیا زمونږ د زوی د چا سره هیڅ قسمه دښمني نه وه، نه یې نوره څه قسمه لانجه وه. زمونږ زوی یو اخلاقي او یو تعلیم یافته کس و، هغه هیڅ قسمه چا سره څه لانجه نه وه، خو چونکې د ده سړي سره په یو شي باندې لانجه کړې وه، د هغې نه بعد د ده کس ورته دمکي ورکړې چې آیا به زه تا نه زر تر زره بدله اخلم. نو زمونږ ټوله دعوا او زمونږ ټول یقین په ده دی چې آیا دا زوی زمونږ به ده قتل کړ. پولیس هم تشویش کې شروع ده چې آیا دا څومره ظلم چا وکړو چې یو د 25 کالو ځوان یو سکول تعلیم یافته ټیچر آیا دا چا قتل کړو. که تاسو زمونږ ویډیو خوښه شوي نو زموږ نورې ویډیوګانو لپاره چینل ته ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي. وسلام.